الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. کتاب ریاض صالحین یو سلو دیشتم نمبر باب شروع. باب په باره د خوب لیدلو کې او د هغې متعلق خبرې. په دې باب کې د اخرنی حدیث ته انشاءالله دا باب ختمیږي. ابو الاسقع چې د دې خپل نوم واثله دی، د پلار نوم یې اسقع دی رضی الله عنه، اللیثي الکنانی. دا یو جلیل القدر صحابي تیر شوی دی. نهم کال د هجرت باندې اسلام قبول کړی دی، او اولنۍ غزوه غزوه تبوک چې دا اسلامي تاریخ کې سخته غزوه وه، او سفر هم ډېر لرې او په هغې کې شرکت کړی دی. د ډېرو زیاتو غریبانو صحابه کرامو نه. ابو شداد هم ورته ویلی کېږي، ابو الاثقل هم ورته ویلی کېږي. الله ورله ډېر عمر ورکړی او بیا د نبي صلی الله علیه وسلم 3 کاله خدمت کړی دی، او دا د اصحاب الصفه د صحابه کرامو نو. او تقریبا 83 هجري کې وفات شوی دی یا 85 هجري کې وفات شوی دی. 105 کاله عمر الله تعالی ورکړی او په آخره کې دا ړوند شوی. نو دا صحابي روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان من اعظم الفرى، یقینا د ډیرو غټو دروغو نه دا درې خبرې دي. یوه دا ده چې ان یدعي الرجل الى غیر ابيه، یو سړی د خپل ځان نسبت وکړي بغیر د خپل پلار حقیقي نه بل چاته، یعنی بل چاته د خپل ځان نسبت وکړي، زه د پلانکي سړي بچی یم، او د خپل پلار حقیقي چې د چا نه پیدا دی هغې ته نسبت د ځان ونه کړي. د الله پیغمبر فرمایي دا ډېر غټ دروغ دی. یو بل روایت کې راځي، روایت د بخاري او مسلم د ابو ذر وی رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. وینه د یو سړی چې هغه د خپل ځان نسبت بغیر د خپل پلار نه بل چاته وکړي او دا پوهېږي چې زما پلار حقیقي دا دی او زه بل چاته نسبت کومه، مګر دا سړی کافر شي. دې کفر نه مراد دا ډېره غټه ګناه یې وکړه. دې ته ویلی کفر دونه کفر، یعنی عمل د کوه کافرانو وکړو. دا سړی کافر شو، خو هغه کافر نه چې کوم د اسلام نه پې سړی وځي، یعنې دا ګناه ډېره غټه ګناه ده. ومن ادعى قوما ليس له فيهم، او یو سړی داسې یو قوم ته د خپل ځان نسبت وکړي چې هغې قوم سره دې هېڅ خپلي نه تعلق ورسره نه، او دا وایي زه د پلانکي قوم یم. نو د الله پیغمبر فرمایي: فلیتبوق مقعده من النار، دا سړی د خپل ځان دپاره په جهنم اور کې ځان ځای تیار کړي. د ځان نسبت بغیر د خپل پلار نه بل چاته کول، زه د پلانکي بچی، یا د خپل قوم ته نسبت نه کول، بل قوم ته خپل ځان نسبت کول، دا خبرې ډېرې زیاتې غټې دي. یعنې د الله په نس غټه خبره ده، خو ډېرو انسانانو په خولو باندې او جو باندې ډېره وړه خبره ده. نه، پلار د خپل حقیقي پلار ته نسبت کول، خپل قوم ته نسبت کول، خو هغه څه مه ویوه چې کوم قوم پرستی ده، کوم تعصبات دي، هغه ناروا دي په اسلام کې. او بل دا چې او یوري عینه ما لم ترى، او یا وښودلی شي دې سترګو ته هغه څه چې نه لیدلي. څه معنا دا، یعنې داسې نسبت وکړي او داسې خوب خلکو ته ووایي چې دې لیدلی نه دی، یعنې کوم شی لیدلی نه دی، او دا خلکو ته وایي چې ما داسې ولیدل او داسې ښایسته خوب مې ویله او داسې مزیدار خوب مې ویله. د الله پیغمبر فرمایي دا ډېر غټ دروغ دي چې څه دې لیدلي سترګو دې څه لیدلي نه دي، او هغه ته خلکو ته وایي چې یاره ما په خوب کې داسې ول داسې مې ولیدل. ځکه دا غټه ګناه ده، ځکه دا ښایسته خوب، نیک عمله خوب،
د زیری والا خوب دا د الله د طرفه دی او تا یو قسم په الله باندې دروغ جوړ کړه چې ما داسې خوب لیدلی دی ما داسې خوب لیدلی دی د الله پیغمبر فرمایي دا ډېر غټ دروغ دی او یقول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل دریم دا او یا د الله پیغمبر باندې هغه څه ویل چې کوم څه د الله پیغمبر نه دی ویلی د هغې خبرې نسبت د هغې کار نسبت د هغې څه نسبت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله پیغمبر هغه نه دی ویلي او تی ورپسې تړې دا ډېره غټه ګناه ده بل حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چا چې په ما باندې د قصد دروغ ویله یو خبره ما نه ده کړې یو عمل ما نه دی کړی او ته وایې چې د الله پیغمبر دا کار کړی دی او د الله پیغمبر داسې ویلي دي نو د الله پیغمبر فرمایي دا سړی دی په جهنم کې ځان دپاره ځای تیار کړي یو سیټ د ځان د مخکې نه بوکینګ کړي هغه دې ونیسي چې د الله پیغمبر یو عمل نه کړی د الله پیغمبر یو خبره نه کړې دا ډېره عظیمه ګناه د الله پیغمبر د هغې نسبت ګڼ سبا دا خبره هم ډېره غټه ده تاسو سوچ وکئ یو عمل خلک کوي او یو ملا را پاڅېږي او دینی یعنی دین ته هغې نسبت هم کېږي او پوه یې سړی را پاڅېږي دا عمل رسول صلی الله کړی دی بې تحقیقه لګي یعنی دا خبره ډېره عظیمه خبره ده د الله پیغمبر دې سړي باره کې وایي چې دا سړی د ځان دپاره په جهنم کې د خپل ځان دپاره ځای تیار کړي چې یو عمل رسول الله نه دی کړی یو خبر رسول الله نه ده کړی یو طریقه د رسول الله نه ده او سړی وایي دا طریقه د رسول الله ده او دا خبره د رسول الله ده دا ډېره عظیمه ګناه ده یعنی دې حدیث چې زموږ استاد لپاره فایدې اوله ده چې انتهایي زیات زورونه ورکوي نبي صلی الله علیه وسلم د دروغو په کار باندې د دروغو په کار باندې نبي اسلام سخته زورونه ورکوي تاسو وګورئ خلک یعنی موږ تعجب وکړو یو سړی داسې خوب موږ ته شروع کړي یو خو هره ځینې سړی شي چې هره شپه خوب ګوري هره شپه او داسې خوب ګوري که نه چې پکې داسې مې وکړه او هغسې مې وکړه او سازه قیسه یې قیسه داسې خوبونه چېرته وي چې هره شپه د سړی یو خوب وي نو هغه د بې سمه قیسې هغه د یو پاو وخت او نیمه ګنټه او ګنټه یې دغه شان د خوب ګوري نه بلکې ویره دغه چا دپاره سخته چې یعنی دا دروغ وي خوب کې هم دروغ وي معاملاتو کې هم دروغ وي او دغه شان ټول کارونه یې دروغ وي او دویمه فایده دا ده چې زمونږ اسلام حرص کوي تیزي ورکوي په حفاظت د نسبونو باندې د خپل نسب حفاظت دا زمونږ استاسو شریعت موږ تاسو ته خو دا عبادت ته الله تعالی دی خپل نسبت هغه پلار ته وکړه چې د کم پلار نه پیدا یې د خپل نسبت هغې قوم ته وکړه چې د قوم نه ته یې د کوم قوم نه ته قومونه خو چې الله پیدا کړي دي خپل تعارفي دپاره پیدا کړي دي د خپل نسبت هغه چا ته مه کوه چې د کم پلار نه ته پیدا نه او د خپل ځان نسبت هغه قوم ته مه کوه چې قوم سره ستا تعلق نشته دی او درېیمه فایده پکې دا ده چې حرص دی د نبي صلی الله علیه وسلم د سنت په طریقو باندې صحیح سنت زده کړه صحیح سنت واوره صحیح سنت خلکو ته بیان کړه او په صحیح سنت باندې عمل وکړه دروغو چټیاتو تاویلو ماویلو هغې پسې مه ګرځه الله به دې خبرو مو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد